درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. تازه خبر په مزار شریف کې د نظام الدین قیصري د نیولو عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې دوام کوي او ښایي دغه عملیات تر سبا روان وي. د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز رسنیو ته ویلي چې د عملیات د ملکي مرژوبلې او ویجاړۍ د مخنیوي په خاطر تر سبا وغځېږي. هغه وایي چې امکان لري د قیصري په کور کې 150 وسلوال ځای پر ځای شوي دي. دغه عملیات د شپې پیل شوي دي، خو اوس هلیکوپټر هم د هغه پر کور برید کړی دی. همداراز د هغه د کور محاصرې ته کومانډو ځواکونه هم رسیدلي دي او په د قیصري له وسلوالو سره په نښته کې تر اوسه پورې 2 ملکیان هم ټپیان شوي دي. نظام الدین قیصري چې له پیله تر اوسه مقاومت روان کړی دی، په خپل فیسبوک پاڼه هم لیکلي دي چې دوستم او ملګري ورته دسیسه جوړه کړې او تر مرګه به یې پر وړاندې مبارزه وکړي. د یادولو ده چې تر دې مخکې هم یو ځل د نظام الدین قیصري پر وړاندې عملیات چې په هغه عملیاتو کې 2 تنه کومانډو هم شهیدان شوي وو، خو د قیصري تر نیولو څو ورځې وروسته حکومت هغه بیرته خوشي کړ. ملګرو د دوستم ظالم او جابر قومندان باندې قیامت جوړ کړی ده. څه موده وړاندې اشرف غني په امر قیصري ونیول شو او بیا د قیصر ټول خلک راپاڅېدل او د اشرف غني په ضد یې سختې مظاهرې وکړې، تر دې پورې چې په اشرف غني نړیوال فشار واچوه. هغه و چې اشرف غني بیرته پرېښودو، خو په څو مهمو شرایطو سره. څه موده یې نه وتلې چې بیا یې سخت مرګ شروع کړ او ډېر سخت ظلمونه یې وکړل او د اشرف غني حوصله نوره ختمه شوه. ویلې چې راویې نیسئ، د نړیوالو یې هم لاس خلاص، سره د خلکو یې. راځئ چې دویم راپور وګورو چې قیصري مړ شوی ده که ژوندی ده یا تښتېدلی ده. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د نظام الدین قیصري د نیولو عملیات له تېرې شپې راهیسې پیل کړي دي، خو زیاتوي د قیصري ساتونکو د دوی پر وړاندې مقاومت کاوه او د نیولو لپاره اجازه نه ورکوله. د بلخ ولایت د پولیسو مشر عادل شاه رسنیو ته ویلي ځانګړو امنیتي ځواکونو د تېرې شپې له 12 بجو راهیسې یو ځل بیا د نظام الدین قیصري د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د ده په خبره د عملیات د مزار شریف ښار اړوند 5مه حوزه کې د هغه پر کور پیل شوي دي او په خبره چې عدلي او قضایي ارګانونو پولیسو ته د قیصري د نیولو امر کړی دی. پولیس وایي د قیصري استوګنځی له تېرې ورځې راهیسې کلابند و او قیصري د هغه د نیولو د حکم پر ضد مقاومت کاوه، خو اوس هم عملیات دوام لري. پر قیصري په مزار شریف کې د زورواکۍ او خپلسرۍ تورونه دي. امنیتي ځواکونه وایي عملیات یې په دې موخه په نیمه شپه پیل کړل چې ولسي خلکو ته کوم زیان ونه رسېږي، خو وایي تر سهاره د قیصري ساتونکو له دوی سره مقاومت وکړ. د قیصري د کور ګاونډیانو هم رسنیو ته ویلي تېره شپه ناوخته د سپک او درنو وسلو د ډزو له کبله له خپلو کورونو راووتل او برېښنا هم نه وه. نظام الدین قیصري تېر 2013 کال په فاریاب کې د جنرال عبدالرشید دوستم یو پیاوړی قومندان و. هغه د جنبش پلوه سیمه ییز پاڅون کوونکو تر ټولو لوی قومندان هم پاتې شوی او ادعا یې کوله چې شاوخوا 2,000 وسلوال هم لري. د معلوماتو له مخې 50 کلن قیصري د فاریاب قیصر ولسوالۍ کلیواله توپخانه سیمه کې زیږېدلی دی. کلونې بڼوالۍ او سوداګرۍ کړې او له 1490 هجري شمسي راهیسې سیمه ییزو پولیسو کې د سیمه ییزو پولیسو د مرستیال په توګه فعالیت پیل درلود. هغه ولسي پاڅون پیل کړ چې شاوخوا 300 کسان ورسره یوځای شول او بیا د قیصر امنیه قومندان شو. کابو 4 کاله وړاندې فاریاب کې د جنرال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازی دی او اوس مهال د فاریاب د ولسي پاڅون کوونکي مشري هم کوي. نظام الدین قیصري په دې تورن دی چې د مرکزي حکومت له امر نه په سرغړاوۍ په فاریاب کې حکومتي چارواکي په مرګ واخلي دي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهم او لنډ خبرونو څخه ځان ډېر ژر خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو ژر تر ژره در ورسیږي.